قسم په الله زړه مې چغې والي په والله العظیم د دنیا نه مې زړه ته هغه منبر تصویر ولیده چې په کوم منبر باندې به شیخ ناست و ترجمه به یې کوله هغه منبر دومره یتیم پروت و دومره جړېدلی دومره کړېدلی دومره بې عصري پروت و نن سهار ما د شیخ پاڼه کولاو که مې زه څوک به ترجمه وکړي د شیخ پاڼه غلې وه د هغې نه د ترجمې اواز نه راتله هغې نه د قرآن تفسیر نه راتله ما د هغه منبر تصویر ولیده چې په کوم منبر باندې به شیخ ناست و ترجمه به یې کوله هغه منبر دومره یتیم پروت و دومره جړېدلی دومره کړېدلی دومره بې عصري پروت و قسم په الله زړه مې چغې والي په والله العظیم د دنیا نه مې زړه تور شو چې ای ظالم انسانه ای قاتل انسانه ای د الله باغي انسانه ای په مخ د ځمکه د دنیا جهنمي انسانه ای وحشي انسانه ای بېدینه انسانه ستا په دې وجود کې دومره زړه نه و چې تا په شیخ باندې لږ رحم کړی وی دا تا څه شي دومره مجبوره کړي هغه خو دا خبره کوله لا اله الا الله په والله العظیم که د هغه بله خبره وه د هغه خو ټول عمر ټوله زندگی د الله د قرآن د تفسیر په بیانولو کې تېره شوې ده د هغه خو ټول عمر د اختر نه پس بیا د نبي علیه الصلاة والسلام د سیرت دوره کوله او هغه بیا بیان ستا د الله رب العالمین سره دومره نفرت د محمد رسول الله د احادیثو دومره دشمن وي د اسلام دومره دشمن وي دومره لوی غدار انسان وي د توحید دومره دشمن وي چې د هغې یو بیانونکی یو مدافع تا داسې په بې دردۍ قتل کړ خو یو شی موږ ته تسلي راکوي په یو شي باندې زموږ زړه هغه اطمینان خوري چې الحمدلله الله ورځ د قیامت پیدا کړې ده الله ستا شکر دی که دا ورځ د قیامت نه وې او ته نه موږ رب نه وې موږ به د چا در کې جړلې موږ به د چا خوا ته تللې موږ به چا ته خپل فریاد کولې الله تا هر څه ولیدل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الله وی ما ته د غافل ګمان مه کوه الله رب العالمین غافل نه دی الله د هر څه ګوري دا شی موږ ته تسلي راکوي